په یو روایت کې راځي چې فاطمې رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته 4 ډوډۍ پخې کړې. یوه ډوډۍ یې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ورکړه، یوه ډوډۍ یې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته ورکړه، درېیمه ډوډۍ یې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته ورکړه، څلورمه ډوډۍ یې د خپل ځان دپاره راواخیسته. فاطمې رضی الله تعالی عنها له دې خپلې ډوډۍ چې یو څو ګولې وکړې، بیرته د دې ډوډۍ یو نیمه د خپل پړوني په یو پلو کې وپیچي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زه خپل پلار لره ځم، نبي علیه الصلاة وسلام لره ورځم. نو دا نیمه ډوډۍ راواخیسته راله نبي علیه الصلاة وسلام لره. نبي علیه الصلاة وسلام کښېنوله، حال احوال یې سره وکړي. بیا نبي علیه الصلاة وسلام ورته ویل خیر څنګه رالې؟ دې دا خپله کیسه ورته وکړه چې یا رسول الله ما نن 4 ډوډۍ پخې کړې او 3 ډوډۍ 2 ډوډۍ مې خپل زامنو ته ورکړې، یوه مې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ورکړه، دا بله ډوډۍ چې ما خوراک شروع کړي نو ما له ته په یاد رالې، ما وویل چې دا نیمه ډوډۍ به نبي علیه الصلاة وسلام لره ورکړه. وایي نبي علیه الصلاة وسلام چې دغه ډوډۍ ګوله پرې کړه و ماتې ولې فاطمې ما نن درېیمه د زما تر حلق شی نه دی تېر سوی، ما شی هم نه دی خوړلی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، الله پاک فرمایي زه ستاسې ازمایش کوم، امتحان کوم په خوف سره او په لوږه سره.